تاسو مخکې کلیپ وګورئ دلته مې یو کس پیدا کړی ویلچیر والا لږ دا کلیپ وګورئ ستا خپې په څه شي کې ولې زه مین والی دواړه دلته کټ دي داسې ورځ راغلی چې نهاره تېره شوي والله ډېرې ورځې مې حاجي صاحب تېرې کړي دي په نارامانه بچو ولیده دلته چې هغه بایسکل باندې کس ګرځي دواړه پښې نشته هغه تاسو پېژنئ هغه څه نومېږي موسی خان دی عبدالواحد نه غلام قادر ښه راغلو غلام قادر ته غلام قادر رښتیا غریب دی ها غریب دی دا چړۍ کې څوک خیژي وړوکی زوی دی هغه زور وهي سره ټوله ورځ مونږ غلام قادر ته څه جوړ کړو دکان جوړ کړو ورته ګاډی ورته وخورو څه وکړو ورته نه نو څه کوئ سي تاسو په فکر دکان ښه دی ورته بس سمه زکریا ولا شاړه تکړه دی ښه غلام قادر ته مو دکان جوړ کړی دی اوس ځو دروازه به ور وټکو چې دروازه ما ته خو یو وخت ویل چې دروازه هم نشته د څه به وټکو غږ به کړو که نه دی به ځان سره کړو راوبه یې باسو زه دا نوره قصه به بیا هلته سره ګورو صحیح ده ځو کور ته ځئ چې ځو بسم الله راځئ دا کس روزانه په دې خیږي لاره وګوره دا لاره ده عجیبه ده دلته مغزوی زور وهي تاسو کوم ورځ کومک کړی ورسره سار کې چې مدرسې له کوم خو زوم یم بهش راځم راخې ماشاءالله تا نوم څه دی مبارز آفرین هغه مبارز دی نو مبارزه خو وکړې که نه ښه ځو پسې ښه سلامونه جوړ په خیر صحت دی ښه دی خیره دا میک به درته هغه کوه ته خو تیار دروازې ته راوتوې څنګه خبر شو واړو خبر کړم واړو خو موږ نه مخکې داسې رابلډې وه حاجي صاحب راغلی و هغه بیا راغلی سره راووتم ماته ښه ته خو ډېر بره ځای کې دا ځای ډېر هغه نه دی نیغ دی که ډېر بیخي نیغ دی ډېر نیغ دی حاجي صاحب دا روزانه رازور وهي مبارز هلکی دغه وی دا روزانه وایي چې مدرسې ته ځم زه ورسره کومک کوم رښتیا وایي راسه کومک کوي نو بس کله یو او کله بل څوک ښه ماشاءالله الله دې خیر برکت ورکړي زه به څه تا ته ووایم موږ راغلو خو تا دکان غوښتی و که نه ونه شو نو ونه شو قسمت کې باندې قسمت به خیر زه په هر صورت لاړ به شو که دکان نه هلته یو ریړه مې جوړه کړې ریړه به در وسپارو ریړه خو کشکاږی سي نه مې شو دا بچو خو به مې کشکاږي کله ښه زه ریړه به در وسپارو ځئ چې ځو زه صحیح ده اوس دلته کته کېدل دا خو غټ بریکان غواړي دا واړه مې کته کوي شاته ځان یې رانیولی کله ونه شم دوه درې مخکې نه ښتې دوه درې راشاته داسې ورځ راغلی چې غورځېدلی ولنې دلته غورځېدلی لیدلی مې څو ځل یو دوه درې پیره به لیدلی مې خوږ شوی وې خیر الله دې اسانه کړي درته مشکله ده دغه ځای کې خصوصا چې زه خو مخکې مې ویلې چې انسان روغ ومي او دلته پرېوتلو ښکته کېدل بیا خو چې بل چاته محتاج یو خبره به دا سره وکړو چې الله روغ صحت همدا اوس درکړی په څلور اندامو روغ یې که نه خیر ده که موټر نه لري خیر ده که موټر سایکل نه لري یا خیر ده که ته ښایسته کور نه لري که نه روغ صحت خو شته الله دې درنه نه اخلي د دې صحت شکرانګي څنګه ادا کړې او لږ یو 10 سکنډو لپاره فکر وکړه یو لاس دې نه څومره ضرورت ورته څومره اړتیا ورته لاس څه کې یو ګوته نه څومره کارونه نیمګړي پاتې کېږي د دا ځوان دواړه پښې نشته صحیح ده ستا چې هر څه شته وس لري توان لري داسې خلکو لاسنیوی کوه دا ستا د دغه روغ صحت دغه شکرانګي ده د دې نعمت چې الله درکړی د هغه شکرانګي ده صحیح ده او همیش لپاره دا مو وایه چې الله ما ته دې موټر نه دی راکړی ما ته دې کور نه دی راکړی زه غریب یم زه پلان بیسته شکایت نه هېڅ کله هم نه فقط دا وایه چې الله روغ صحت په څلور اندامو روغ سترګې ښکاري تر ډېر بهترینه نعمت بنې زما په فکر که غلط وایم تاسو ووایئ صحیح ده که نه اوس خو دا وایه چې کشکې مې دا اندامونه روغ وای نیغ ما به ورېدلې ماس په کرکټ والیبال او مزدوري دا خو هر څه دې کولم که نه بس په دې صبر او شکر انشاءالله زه یې جنت ځو بسم الله ځه ته ځه زه دې ووینم چې دا زوی دې څنګه په دې ځای کې پورته کوي زه لاره که ورته څنګه کوزېږې عجیب بریکونه خو ته نیسې ښه ودرېږه ودرېږه خوشه که زیر سره نیسم ځه خوشه که راورسېدې په خیر ځای دې ډېر لرې نه دی هغه چړۍ او کشکاګل که نه ښه نو هغه ریړۍ دې چېرته ده نه پوهېږم چې کوم ځای کې ولاړه ده دغه تحفه وه ما چېرته ویلې او بس ټول دې دغه وه همده کې دې څه شی کې خلاص که خلاص یې که بس ویش کوه مقصد یې را خلاص که څه پکې دي
نه تورې که چې رابې بس حاجي صاحب چې ډېر کلک بند دی نو دا خو پکې ټول سپنجونه دي او ګڼ که سپنجونه چې دی حاجي صاحب تو خبر څنګه دی دا خلک چې چلشته لکه چې خالی وه جایزه خالی راووت هو دا جایزه خالی لا چې خو پکې شته ته وخوځه ته خلاص که دلته په دې لمر کې وخوځه او چابي پکې دا څه ده چابي پکې ده یو کلیپ پکې ده او کله کلی چې دا د کوم خزانه کلی ده او که څنګه دیش کوم خزانه چابي را ډاکټر څه وای د چل کو لګ مخته زو صحیح ده ته څه چې کوم ډاکټر ماکټر ته مې راوسته که څنګه کوم ډاکټر ته روان څه وای خنا ودرېګا لږ شاته کا دا قلف د خلاصول دا کلی دی قلف ده خپل خلاص و دا ته خلاصوي شي څنګه خلاصې کېده مګر زه صحیح دا سه مبارک شورو دا ستا دکان دی صحیح دی الحمدلله د قمر د دکانونو جوړولو هغه زموږ پروجیکټ دا څویم دکان دی تا ته اته دیشم دکان لله الحمد ته دیشم نمبر دکان البته زموږ چې کوم پښتو چینل دی هغه کې تقریبا اته دیشم نمبر دکان دی استاد شهرام دغه حساب ځان ته دی مجموعي به ان شاء الله مخ کړته بسم الله کورو تلای شي ښه الحمدلله دا چې دکان ورته پیدا کړی چې تیار کې سړی ویلچیر سره تلای شي ورته وشه ښه مخته ځه خو لله الحمد دا د غلام قادر دکان دی تاسو وینئ دلته تقریبا مکتبونه دي که نه مدرسې دي مکتبونه هم شته او موقعیت هم ماشاءالله ښه موقعیت دی خواږه هم شته دي او پسې راتېر شته تروه هم شته دي هر څه شته صحیح دی که نه سودا خو دې په طبیعت ده سودا ښه صحیح ده نو چای او بوره او غوړي ورسره راتېر شته نخود هر څه پکې الحمدلله شته دي د دې ځای ته په کتو باندې هماغه سودا موږ اخیستې ده نو الله دې ورته بختور کړي امید دا د غلام قادر خان چې موږ بل ځل لا شو خدای مکړه داسې نه چې دا هر څه ختم وي او دکان دې خالی وي نه ولې بس کوم حاجي صاحب زه خپل مشکلات چې وینم کنه نو زه کوشش کوم چې دوه چونده دا ونه نورم دا کم او قربان دې شمه بس په هغه کې خاص کونړ کې یو ورور دی په نامه د مسیح الله تاسو دغه کلیپ کتلی و هغه ته موږ همداسې دکان جوړ کړی و لله الحمد د 80,000 افغانیو سودا موږ ور اچولې اوس د هغه دکان د 2.5 لکه روپو ته رسېدلی دی حاجي صاحب هم داسې غلام قادر هم داسې نو چې بل ځل موږ راځو چې دکان دې ډک وي صحیح ده که نه او انشاءالله دلته چې کوم ورونه اوسېږي زما ویډیو څوک ګوري دلته که سودا ته راځي نو دکانداران دې نه خفه کېږي هغوی به خپل قسمت خوري خو کوشش دا کوي چې دا سړي ته راځي صحیح ده که یو لس شل روپۍ اضافه ورکړي غوړي به لا غواړي که نه او بله مهمه خبر دا ده غلام قادر غوندې ډېرونه داسې شته چې هغوی منتظر دي چې یو کار روزګار ورته جوړ کړو دا هغه غیرتي قوم دی چې هېڅکله هم نه غواړي چا ته لاس ونیسي فقط دی ته لاس ورکول دی چې پورته شو نور بیا پرېږده دی بیا خلکو سره کومک کوي نو که تاسو غواړئ د غلام قادر غوندې ورونو ته نور هم کومک وکړو او هغوی هم په خپلو پښو درو وټساپ نمبر شته آنلاین لینکونه هم شته دي نو هېڅ بهانه نه جوړېږي هغه ورونو چې مرسته کړي الله دې خیر و برکت ورکړي غلام قادر خان څه خدمت خو نشته بس دعاګانې کوه ټول ته صحیح ده دلته چې شا منډې تړلې وهلي ډاکټر صاحب دي نورونو الله یې ټول نه راضي شي خدای ټول ته اجر ورکړي ډېره مننه نور مې په لوی الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله